د اوومې حوزې په سیمه کې د دوه مخکښو هغوی قومندانانو په ګډون 27 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سویلي حوزه کې د ملي امنیت صفر 3 ډلې یا قطعي ځانګړو ځواکونو تېره ورځ د کندهار ولایت د اوومې حوزې په ناهب سیمه کې د دښمن د ځپلو په موخه ځانګړي عملیات ترسره کړي. ځانګړو ځواکونو د ولسي وګړو د ژغورنې په موخه په ډیر مهارت او تکتیز سره عملیات ترسره کړل، چې په ترڅ کې د دوه مخکښو قومندانانو الماس او پیدا محمد چې د اوومې حوزې د جګړې مشري کوله په ګډون 27 تنه وسلوال طالبان وژلي او لس نورې مرګونې ټپیان کړي دي. په دغه ځانګړي عملیات کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې، توکي او چاودیدونکي توکي هم له منځه تللي دي. بلخوا ملي امنیت صفر 2 قطعه وایي د ولس د وژونکو پر ضد تلپاتې مبارزه به کوو. د ولسي امنیت په خبرپاڼه کې راغلي د نورو ګډو ځواکونو سره یوځای په ختیځ کې د ولسي امنیت ځانګړي ځواکونه به د ژوند تر پایه د هغوی پر څنګ یا مبارزه وکړي چې غواړي له ولسي وګړو ژوند واخلي او افغانستان وران کړي. د صفر 2 ډلې یا قطعې د سرتیرو مرال اوس خورا د وسلوالو ترهګرو په وړاندې پورته دی او آن په نوم اورېدو سره ولس ضد ډلې له سیمې څخه تښتي. د افغان خاورې او ولس استازي او ساتونکي همدا امنیتي ځواکونه دي. موږ د ژوند تر وروستۍ سلګیو پورې د مخالفو ډلو د سر پورته کولو وخت نه ورکوو. د ترهګرو ځپلو په برخه کې موږ د خپلو ولسي وګړو له ملاتړ څخه خوښي او درناوی کوو. طالبان او نورې جنګي ډلې بېسو کوو او دي ځکه ورڅخه اوس وګړي نفرت لري. موږ په هر حالت کې له خپلو ولسونو سره یو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.